ذهن د عقل او ایمان ترمنځ یو دروازه ده. کولای سي چې موږ الله ته نږدې کړي یا موږ د الله څخه لرې یوسي. دا یو دروازه ده او باید ډېره په کلکه وساتله سي. السلام علیکم ګرانو دوستانو، تلویزیون ته بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې مو ولیدل، ذهن یوازې د فکر کولو لپاره نه دی، دا یو الهي امانت دی. ذهن کولای سي موږ جوړ کړي یا موږ مات کړي. راځئ زه سره وګورو چې قرآن، حدیثونه، امام غزالي او رواني ساینس موږ ته د ذهن په اړه څه راښیي. ذهن د الله د نښو د پوهېدلو لپاره یو مهم آله ده. په یو آیات کې راځي په اسمانونو او ځمکو کې او د شپې او د ورځې په بدلون کې د عقل خاوندانو لپاره نښې دي. هغه کسان چې الله یادوي، ولاړ، ناست او پراته او د الله په مخلوقاتو باندې فکر کوي. وایي یا الله، تا دا هر څه بې هدفه نه دی پیدا کړي. امام غزالي وایي عقل چې له زړه نه جلا شي ګمراه کیږي. زړه د الهي رڼا کور دی. که زړه تور وي ذهن نشي لیدلی. عقل او زړه باید یو ځای کار وکړي تر څو انسان حق درک کړي او دا حق د الله پیژندنه ده. ذهن یوازې د فکر کولو لپاره نه دی، دا یو د جنگ میدان غوندې ده. هره ورځ سلګونه فکرونه، تاثیرات او خبرې زموږ ذهن ته راداخلیږي. که موږ پام ونه کړو نو زموږ ذهنونه به له بدو معلوماتو څخه ډک سي. لکه څنګه چې زړه صفا کېدل غواړي، ذهن هم ساتنه غواړي. رواني پوهنه وایي چې زموږ فکرونه زموږ احساسات جوړوي او اسلام دا خبره ډېره پخوا موږ ته راښودلې وه. په اسلام کې ذکر، لمونځ او تمرکز داسې عملونه دي چې ذهن آراموي. کله چې موږ الله اکبر وایو، دا ذهن ته سکون ورکوي. لکه څنګه چې لمونځ کې توجه مهمه ده، همداسې زموږ په ورځني ژوند کې هم تمرکز ژوند ژغورلی شي. په رواني درملنه کې چې ورته پوهان CBT وایي، کاګنیټیو بیهیویر تھراپي، انسان ته زده کوي چې منفي فکرونه وپېژني او بدل یې کړي. اسلام هم موږ ته دا را زده کوي د ذکر، دعا او نیت له لارې. هغه ذهن چې الله سره وصل وي، هغه ذهن هیڅ وخت غم نه خوري او دا وصل تمرین غواړي. موږ اوس په داسې وخت کې ژوند کوو چې هر څوک ډیر زیات معلومات لري، خو ذهنونه تر هر وخته کمزوره شوي دي. هر فکر، هر کلیپ او هر نظر کولای سي زموږ ذهن ته داخل سي او موږ یې حتی احساسوو نه. که د ذهن دروازه خلاصه پرېږدو، هر څه به ورننوځي او دا هر څه زموږ فکر، احساس او عملونو باندې ډیره زیاته اغیزه لري. ذهن د کور په شان دی. دروازه یې یوازې هغو خلکو ته خلاصه کړئ چې رڼا، معنا او سکون درکوي. ذهن زموږ تر ټولو قیمتي شتمني ده. که یې وساتو، دا ذهن موږ جوړوي او که یې پرېږدو، همدا ذهن موږ ماتوي. اسلام موږ ته ښوولي چې ذکر، نیت او ژوند ته نظر زموږ ذهن جوړوي. راځئ سمه لور انتخاب کړو، ځکه په پای کې خوشبختي او انتخاب دی. که تر دې ځایه دا ویډیو لیدلې وي نو ډېره زیاته مننه. موږ باور لرو چې هر ذهن کولی شي وده وکړي که موقع ورته ورکړل شي او سم وساتل شي. که دا پیغام تاسو ته ګټور و نو مهرباني وکړئ له نورو سره یې هم شریک کړئ او په دې خیر کار کې موږ سره همکاري وکړئ. نور هم زیات وخت نه نیسمه، په لوی خدای هم سپارمه. که شپه وي شپه هم په خیر، که ورځ وي ورځ هم په خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله پامان.